د یو ورور سوال کړی دی وي د ماشوم لاړې او د هغه الټۍ دا پاکې دي او که نه چې ماشوم چې کم عمر یي دا کال دوی چې عمر یې د خولې نه اکثر لاړې ځي یا الټۍ هم ډېرې کوي نو چې دا به پاکې که پلیتې وي ګوره ما تاسو سره ساعت مخکې وایي چې اصل دا دی چې دا هر څه پاک دي الا دا چې شریعت نه موږ ته دلیل راشي چې دا څه دی پلید دی ماشوم لاړې د ماشوم الټۍ دا پاکې دي بلکې الټۍ د انسان پاکې دي او هیڅ دلیل په دې باندې نشي چې دا پلیتې دي اگر که اوس سره چې ډېر علما خو دا وایي چې دا الټۍ پلیتې موږ د ډېر او د کم خبره نه کوو خبره د دلیل کوو هیڅ په دې باندې صحیح دلیل نشته د رسول الله وسلم نه چې هغه دا وایي چې الټۍ پلیتې دي الټۍ د انسان پاکې دي عام چې لوی انسان یې ماشوم خو پاکې دي او لاړې هم د هغه پاکې دي ګوره ماشوم الټۍ ډېرې کوي غالبا الټۍ هغه ډېرې کوي دغه شان ماشوم لاړې اکثر بې اختیاره بهیږي د مور په کپړو باندې وبهیږي د پلار د رور یا څو بل څوک یې په غېږ کې روالي نو دې ته علما وایي مسألة تعم بها البلوه دا داسې مسله ده چې عامه ده بلوا ده سره د دې رسول صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت نه دی کړی چې دا پلید دي او خیال کوئ رسول الله وسلم ته دې مسلو پته نه وه چې ماشوم کې دا مشکل شته ما او تا ته پته هغه ته پته نه وه که نه اوس دا کیدی شي که سړی دا وایي چې په هغه ټیم ماشومانان نه کېدو بیا کیدی شي یا داسې وایي چې په هغه ټیم د ماشومانانو لاړې نه بهیدې دا زموږ د دې ماشومانانو بهیږي یا هغوی الټۍ نه کولې دا زموږ دا کوي خو چې دا هر څه د هغه په زمانه کې شوي دي او هغه الله رالیږلی دی دپاره دی چې دین واضحه کړي او هغه پکې دا مسله موږ ته نه ده بیان کړې نو بیا ما ورته اصله په زور په دې مسلمانانو باندې تنګو دا خبر او څومره به ګرانې شي دې مور ته به څومره ګرانې شي اکثر دا ماشوم راولي په دې اوږې راواچې دغه چې دی اوږې لمده شي موږ چې ځان له کور ته ورشو دا بچي راپسې راشي دا واړه واړه او رانه مثال کې لاس راتاو کړي یاره سره کې چې پاسي لازم سزې چې دا کوي په هغه لاړو لړلی مسله عامه ده او رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ونه وي او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی حلال واضح دي حرام واضح دي او بعضو څیزونو نه الله غلی شوی دی رحمتا بکم غیر نسیان دا وي ستاسو دپاره رحمت دی د الله نه یری شوي نه ده خو دا چې الله پکې غلی شوی دی خو ستاسو دپاره اسانتیا جوړه کړې نو چې اوس شریعت غلی دی ما او تا پکې لګیا کېږو او ګرانه وي نجی بالفرض که قیاس وکړو او که چرته او چونکې او چنانچې او زمونږ مذهب او ستا مذهب او زمونږ سره مسله ګرانه یې پرېږده به خپل حال باندې شریعت یو ځای کې مسله سخته کړې ده ما او تا نه زمونږ پلار نیکه به هم سختوي ځکه چې شریعت سخته کړې ده چې شریعت یو ځای کې پراختیا ورکړې ده او خبره یې نه ده سخته کړې ما او تا یې نشو سختولی ځکه دا یو ورځ دا سبحان الله جهلي څه به ورته وایي یو ورځ یو کس راته دا خبره کوله ملګری و وی کور کې مې یو ورځ مسله بیانه کړه نو زموږ والد صاحب ناست و اکثر دا سپینګیري پوه کول خو به یې ډېر ګران وي او زموږ یو ذهن جوړ شوی دی د پښتنو خصوصا چې څومره دا مسلې سخت دي کوم مولا چې سختې مسلې بیانوي او دا کافر ټکی پکې وي او دا مرتد پکې وي او دا وجل پکار دي او ښځه پې طلاقه شوه او دا طلاقي او دا ټیټ مولا دی یعنې هلته د حق پرستۍ نښه دا ده چې بیان ته وله کښېنه که خبرې ډېرې سختې وي یو سړی صحیح دی دویم که دا سپیکرې ډېرې غړمبولې را غړمبولې کړي چغې والي دا به صحیح دی یا په خوږ اواز کې غریبې راکوي یا خپل صفتونه کوي ومونږ ویلو دا سم مولا دی د هغه ملګري کور کې به مسله بیان کړې وي پلار راته وایي چې زویه دا دین هم داسې وتوږو وم توږو دومره پرې نه ښه
نو اوس دلته دین چا توږلی نه دی، توږل به دی چې یو سړی پکې نوي قصې شروع کړي، ځکه چې دین خو الحمدلله څنګه چې و موږ ته را رسېدلی دی پوره دی. چا وتوږو؟ نه بارک الله فیک. چې نوي نوي مسلې پکې راوباسي ده وتوږو، هغه دین یې په خپل ځای پرې نه کړو. الحمدلله په دې مسله کې الله اسانتیا راوستې ده. ښه بعض علما وایي په دې اجماع ده، ما د ډېرو علماو نه اورېدي بلکې کتابونو کې مې کتلي وایي په دې مسله باندې اجماع د علماو ده چې د انسان الټۍ پلیتې دي. د دعوه د اجماع کمزوري ده، لکه اجماع چې کله موږ ووایو که نه معنی ده چې د امت ټول علما د الف نه د یا پورې په دې خبره متفق دي. امام ابن حزم رحمه الله چې په دې مسله کوم رد کړی تپوس یې مه کوئ، دا مولا نه و. امام شوکاني، علامه صدیق حسن خان او داسې نور د امت غټو علما محققین هغوی دا مسله نه مني، هغوی په دې دلیل نیسي چې دا پلیته. نو دعوه د اجماع صحیح شوه؟ ولې نه ده صحیح؟ بارک الله فیک. دی جواب دی دعوه د اجماع په دې کمزوري شوه ځکه چې د دې امت بعض علما یې نه مني. نو چې بعض یې نه مني نو اجماع شوه. لکه اوس یو کس دا وایي چې دې جومات کې چې څومره کسان ناستو ټولو اجماع کړې وه، حالانکې په هغه ټیم 3 کسان وایي موږ یې نه منو، د ده لا دعوه صحیح ده نه ده صحیح، ځکه چې اجماع خو دا به وایي چې د ټول جومات والا اتفاقي خبره کړې یا ټول غلي پاتې شوی وی. د سکوت هم کله اجماع شي، د هغې خپل تفصیل دی. ښه خلاصه د مسلې څه شوه؟ څه پاکېږي؟ د ماشوم الټۍ او لاړې او ماشوم ټکی ورسره ولې وایو؟ سوال کې ماشوم عامه خبره سره د انسان الټۍ او لاړې پاکې دي.